ګرځبندیز کې ښځه د پلار کور کې باندې پاتې شوې، خاوند یې دویم واده وکړ. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. بیا هم په یو نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، د همداسې نورو تازه مطالبو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د کورونا وایرس له امله د نړۍ په ډیری هیوادونو کې ګرځبندیز دی او خلک په کورونو کې ناست دي. که څه هم د ګرځبندیز له امله بېلابېلې کیسې مخې ته روانې دي، خو یوه جالبه شوې ده چې د یو سړي ښځه چې په دې ورځو کې د خپل پلار کور ته تللې ده، د یوازیتوب ختمولو لپاره یې دویم واده کړی دی. په کورونو کې د ناستې له امله په ځینو کورونو کې کورنۍ شخړې روانې دي او ډیری ځایونو کې هم طلاقونه روان دي. که څه هم په ودونو بندیزونه دي، خو بیا هم خلک ودونه کوي. په همداسې حالت کې داسې خلک هم شته چې له ګرځبندیز مخکې یې ښځې د پلار کور ته تللي او اوس یې په ګرځبندیز کې دویم ودونه وکړل، او ځینې سړي بیا د یوې ښځې په کور کې بند پاتې دي او د بلې ښځې کور ته نشي ورتلای. د هندي ورځپاڼې د راپور په وینا د هند په بهار ایالت پټنا ولسوالۍ کې د یو سړي ښځه د ګرځبندیز پر مهال د خپل پلار په کور کې پاتې شوه چې خاوند یې دویم واده وکړ. په راپور کې ویل شوي چې د پلی ګنج اوسیدونکي د هیرچی کومار ښځه په هند د ګرځبندیز تر اعلان څو ورځې مخکې بل ښار ته د خپل پلار کور ته تللې وه. د ګرځبندیز له اعلان سره سم د هیرجن کومار میرمن د خپل پلار په کور کې بنده پاتې شوه او له هغه ځایه بیرته خپل کور ته راتګ یې ممکن نه و. نو یې پریکړه وکړه چې د ګرځبندیز پای ته رسېدو وروسته به خپل کور ته لاړه شي. خو په هند کې ګرځبندیز د اپریل په 14مه نیټه پای ته رسېدونکی و چې حکومت د 2 اونیو لپاره دغه ګرځبندیز نور هم وغځوه، په داسې وخت کې چې د ښځې خاوند ته یوازې په کور کې اوسېدل ګران و. نو په بله لاره یې فکر پیل کړ. په راپور کې ویل شوي دي چې د هیرجن کومار د خپلې ښځې نه بیل اوسېدو او د ګرځبندیز مودې په زیاتېدو پریشانه و، چې وروسته یې خپلې یوې پخوانۍ ملګرې سره اړیکې ونیولې او له هغې سره یې دویم واده وکړ.